د خوړو نړیوال پروګرام د هند 10,000 ټنه مرسته شوي غنم افغانستان ته لیږدول کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام چارواکو د هند د امرتسر ښار د غنمو له ګدام څخه د لیدنې پر مهال وویل د هند له لوري 10,000 ټنه غنم افغانستان ته لیږل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د هند حکومت سږکال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 50,000 ټنو غنمو مرستې ژمنه وکړه. له دې اندازې غنمو تر اوسه پورې 10,000 ټنه افغانستان ته رسیدلي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګدام د لیدو پر مهال وویل چې 10,000 ټنه نور غنم به هم افغانستان ته ولېږدول شي. د خوړو نړیوال پروګرام د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شریوتی ایس په دې اړه وویل چې د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند د حکومت ترمنځ مشارکت شته ده. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته د غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسېدلی او موږ 10,000 ټنه غنم د لیږلو په حال کې یو. هند او نړۍ نور هیوادونه د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نوې ډیلي وایي چې افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو ور واک ته رسېدو وروسته افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې.